یوه ورځ د آساد تر 40مې افغانستان او هغه راتلونکی چې باید جوړ شي. تکرار دی مبارک مبارک استقلال خایستا دی پر غرونه دا وطن آبادی او یوازې یوه ورځ د آساد تر 40مې پاتې ده، هغه ورځ چې د افغانستان لپاره د یو ستر تاریخي بدلون او د هیواد په برخلیک کې د یوې نوې مرحلې د پیلېدو یادونه کوي. افغانستان په تیرو کلونو کې له یوه ستونزمن مسیر څخه تیر شوی، له سیاسي بدلونونو او تیرې وابستګۍ څخه نیولې تر امنیتي ننګونو، اقتصادي فشارونو او فرهنګي بدلونونو پورې. خو نن فرصت شته چې له تیرو تجربو څخه د راتلونکي د جوړولو لپاره ګټه واخیستل شي. د افغانستان راتلونکی یوازې په سیاسي خپلواکۍ نه جوړیږي. دوامدار امنیت، پیاوړی اقتصاد، د ملي هویت او فرهنګ ساتنه، له نړۍ سره متوازنې اړیکې او د خلکو ونډه هم د یو پیاوړي هیواد بنسټیزې ستنې دي. افغانستان له جغرافیایي موقعیت، طبیعي سرچینو، کرنیزو ظرفیتونو او ځوانې بشري قوې څخه برخمن دی. که دغه ظرفیتونه په سمه توګه مدیریت او وکارول شي، هیواد کولی شي د تولید، سوداګرۍ، ترانزیت او دوامدارې پراختیا پر لور حرکت وکړي. 40مه د آساد یوازې د تیر وخت د یادولو لپاره یوه ورځ نه ده، بلکې یو فرصت دی چې له ځانه وپوښتو افغانستان نن څنګه کولی شي لا خپلواک، لا آباد او لا پیاوړی شي. استقلال هیوادوالو مبارک. او د هیواد د راتلونکي د جوړولو په برخه کې د نننی نسل پر اوږو کوم مسؤلیت پروت دی. سبا د آساد 40مه ده، د تیر وخت د یادولو او د افغانستان راتلونکي ته د هیلهمندانه نظر کولو ورځ. افتخار استقلال مبارک. مبارک مبارک استقلال.